بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم نن بد مذهب فاروند یوڅ بیانوک د مذهب بیان ته مزک ضرورت محسوس کړ چې ځینو خلکو دا خبرې نشر کړي چې مذهب د کتاب او سنت سره یو جدا شی دی نو خلق باید مذهب پریږدي د الله عز وجل په کتاب قرآن کریم عمل وکړي او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وعلى آله وسلم په احادیث عمل وکړي مذهب ځکه خلق باید پریږدي چې دا نور خلق لیکلي دا نه د الله عز وجل قول دی او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول دی نو زه به اوس و تاسو ته دا خبره وکم چې مذهب د قرآن و سنت سره یو جدا شی نه دی مذهب څه ته وایي مذهب دې توای دا چې یو مجتهد یو فقيه راولار چې د هغو اصول پر بنا چې د وضع کړي وي د کتاب و سنت څخه احکام راواخلي دغه ته مذهب وایي لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله خپل اصول وضع کړي د هغو اصول پر بنای د قرآن کریم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث سره احکام را اخیستی دا او داسې شروع بیا تر میراث پورې دا ټول احکام یې لیکلي دا یې د کتاب او سنت سره اخیستی همدغه ته مذهب وایي نو مذهب د کتاب و سنت سے یو جدا شی نشو بلکہ مذهب د قرآن کریم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث سے یو را استلسوی شی هر مجتهد هر فقيه چې امت کې راغلی هغه اول د الله عز وجل په کتاب حکم کړي که په یو مسله کې آیت شریف پیدا کړي او کدا چې حادثه وای چې حکم یې په قرآن کریم کې نو بیا د پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ګرځېدلی بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت حکم کړي او کچېری د یو حادثه حکم نه په قرآن شریف کې او نه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نو بیا د امت په اجماع پسې ګرځېدلی کې چېرې اجماع پیدا کړی وای نو بیا په هغه سره فیصله کول او کچېرې اجماع هم نه وای د ضرورت په وخت کې بیا د قیاس څخه کار اخیستی همدغه څلور دلائل کتاب یعنی قرآن کریم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث او اجماع قیاس دا د اسلامی احکامو څلور دلائل دي چې د امت فقهاو مجتهدینو کار ځینې اخیستی
نو کوم احکام چې د قرآن او سنت څخه یو مجتهد را ایستلی د هغو اصولو پر بنا چې د وضع کړي وي و دغه ته مذهب وایي، یا په بل عبارت په کتاب و سنت سره تعامل کولو لار، په کتاب و سنت سره د عمل کولو لار و دغه ته مذهب وایي. نو مذهب یو جدا شی نشو، دا خبره بالکل غلطه چې د کتاب و سنت سره مذهب یو جدا شی دی. مذهب عین په کتاب او سنت عمل کول دی په یو سمه او سالمه طریقه سره. که سړی په مذهب کې وي په ښه طریقه سره به سړی په کتاب و سنت عامل وي، د خطر څخه بچ وي، د خطر څخه خلاص وي. او که سړی فقیه مجتهد نه وي او مذهب پرېږدي نو بیا به په کتاب و سنت په سم ډول په سمه طریقه عمل ونه کړي، بیا به ضرور د خطراتو سره مخ وي. الله عز وجل دا انسانان دوه ډوله پیدا کړي. یو هغه انسانان دي چې استعداد یې درلودي، فقاهت الله عز وجل په دین کې ورکړي وو، لکه دا د امت فقها او مجتهدین امامان. نو هغه خو اجتهاد وکي، استنباط یې وکي، هغه په قرآن و سنت پوهېدل، د قرآن و سنت په مراد و مفهوم پوهېدل. اخو هغه امتیاز والا خلق دي. او بیا دا وروسته خلق چې فقها نه دي، مجتهدین نه دي، استنباط نشي کولای، د کتاب و سنت په مراد نه پوهېږي، یو بیا دا قسم خلق دي. نو دغه خلق چې فقها نه دي دا به ضرور د یو فقیه مجتهد پیروي کوي. یو مثال وایم، یو سړی انجینر دی، ښه کوټې جوړولی شي، ښه نقشې اچولی شي، خو بل سړی بیا نه پوهېږي، نو دی به ضرور د دا انجینر سره د بنا سره کومک غواړي. په انجینر به نقشه اچي او په یو ښه بنا به دا ځای جوړي، نو بیا یو ښه ماڼۍ ځینې جوړېږي. او که دی را ولاړ شي خپله وایي نقشه هم خپله اچوم، دا کوټې هم خپله جوړوم، دا بنایي خپله کوم، او دی په بنایي نه پوهېږي، په نقشه نه پوهېږي، نو خو بیا به څنګه شی جوړ کړي؟ ضرور به یو خراب شی جوړ کړي، بې خونده شی به جوړ کړي. نو که سړی مجتهد نه وي او دی وایي زه په کتاب و سنت عمل کوم، مذهب پرېږدم، نو بیا به ضرور د هلاکت کندې ته ورلوېږي. او د دغو کسانو وظیفه په شریعت کې ټاکل شوې ده چې فقها نه دي، مجتهدین نه دي، د هغو وظیفه دا ده، شرعي وجیبه یې دا ده چې دی به د مذهب پیروي کوي. دې باره کې آیاتونه شته، دې باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث شته د بیلګې په ډول. الله عز وجل داسې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دا آیت شریف څه مطلب دا دی چې تاسو د لا علمي په وخت کې چې علم در سره نه علماء ته رجوع وکړي، د کتاب و سنت څخه استنباط نشي کولای، بیا امامان ته رجوع وکړي، بیا په یو فقیه و مجتهد پسې شي، د هغه تقلید وکړي. بل آیت شریف دی
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړي، ای مؤمنانو د الله عز وجل اطاعت وکړي، د الله عز وجل اوامر ومني، عملی کړي، د الله عز وجل د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او د اولی الامر اطاعت وکړي. اولی الامر څه شي دي؟ ځینې مفسرین وایي چې د مسلمانانو حاکمان امیران مراد دي، خو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما او ځینې نور صحابه کرام او ډېر تابعین هغه دا وایي چې اولی الامر د امت فقها مجتهدین دي. حتی د اسلام د مسلمانانو د حاکمانو چې پیروي کیږي هغه په هغه صورت کې کیږي چې د امت د فقهاو پیروان وي. که د امت د فقهاو پیروان نه وه بیا د امیرانو پیروي هم نه کیږي. نو دا د اولی الامر متابعت پیروي الله عز وجل فرض کړي، دا به سړی کی. هغه کسان چې خپل فقاهت نه لري، مجتهدین نه دي، هغه به ضرور په یو فقیه پسې کیږي، ولی خدای نه پوهېږي. نو دا د شرعي فریضه سوه چې دی به مذهب کې وي. پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته استی، بیا څه ورته وایي؟ وایي چې ته یمن ته ولاړ شې، زه خو تا معلم استوم، هلته به خلکو ته دین ښیې، قاضي دې استوم، مفتي دې استوم، هلته به ته څنګه فیصلې کوې؟ تا ته خو مسلې راځي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې زه به د الله په کتاب فیصله کوم، خدای مجتهد دي، صحابي دي رضی الله تعالی عنه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ښه، که داسې مسله درته راغله چې د الله عز وجل په کتاب کې دې نه سوی پیدا کولی، بیا وایي بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت فیصله کوم. ښه، داسې مسله درته راغله چې د پیغمبر علیه السلام په سنت کې دې حکم نه سوی ورته پیدا کولی، بیا حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته وایي اجتهد برأیی، بیا به اجتهاد وکم، اجتهاد به وکم، یعنی دا غیر منسوسی حکم به پر منسوسی ور قیاس کم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ حمد وایي الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم لما يرضي رسول الله. دا حمد هلته وایي چې د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ پر جګر یې خپل مبارک لاس ورکښېښوی. والحمد الله جل وعلا لره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قاصد استازی ته د هغه شی توفیق ورکړي چې پیغمبر علیه السلام راضي کړي، چې هغه قیاس دی، اجتهاد دی، چې دی وایي زه به اجتهاد وکړم. نو دا د اجتهاد دپاره هم حجت، د قیاس دپاره هم حجت چې مجتهد د ضرورت په وخت کې قیاس کولی شي. دا حدیث شریف د قیاس دپاره حجت. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام یمن ته قاضي، مفتی، معلم واستاوي، هلته خلکو ته احکام ښودل، هغوی تقلید کاوه. اسود بن یزید رحمه الله وای موږ ته حضرت معاذ رالی رضی الله تعالی عنہ یمن ته رالی، وای موږ پوښتنه ځینې وکړه، یو سړی مړ دی
یوه یې لور پاته ده یوه یې خور میراث یې څنګه کړو ولده یې دا نیمه حصه د مال لور ته ورکړه او نیمه حصه یې خور ته ورکړه هغې مفتي ورغلي خلکو ته فتواوې ورکوي دا د بخاري شریف روایت دی کتاب الفرائض کې کتلی شي نو داسې حدیثونه خو ډېر دي چې په هغو دا مذهب و تقلید ثابتېږي آیاتونه ډېر دي چې په هغو دا مذهب و تقلید ثابتېږي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغو کې هم داسې کسان و چې فقها نه وه خو اکثر فقها وه هغه کسان چې فقها نه وه هغه فقهاو ته رجوع کول پوښتنې ځینې کولې مسایل یې ځینې زده کول فتواوې ځینې غوښتې او بیا وروسته خلک تابعین چې راله هغه خو هم داسې و نو ټول خو مجتهدین نه وه یو څه کسان ماهران و فقها وه نور خلک ورتله پوښتنې ځینې کولې نو دا تقلید دوه ډوله دی یو دا تقلید دی چې یو حکم د یوه چا څه وپوښتي د هغه فتوا واخلي بیا ولاړ شي و بل مجتهد ته د هغه څه پوښتنه وکړي د هغه فتوا واخلي بله مسله کې د بل چا څه پوښتنه وکړي د هغه فتوا واخلي دې ته غیر شخصي تقلید وایي او یو شخصي تقلید دا دی چې ټولو مسایلو کې د یو امام پیروي وکړي لکه څنګه چې اوس موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو ټولو مسایلو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو دې ته شخصي تقلید وایي نو صحابه کرامو کې رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغوی کې مطلق تقلید هم و شخصي تقلید هم و دواړه قسمه کېدل تابعینو کې هم و خو د دوهمې پیړۍ په آخر کې چې کله د علماء کرامو وکتل خلک یعنی ډېر خلک داسې وه چې د نفسي خواهشاتو تابع شو د یو امام به هغه مسائل منل چې د ده د مزاج سره به برابر و اسانی به پکښې کې وه که به لږ تکلیف پکښې کې و بیا به د دې امام مسائل پرېښول بیا به بل امام ته تلي نو دا علما وبېرېدل دا د امت فقها چې دا که خبره هم داسې شي چې دا مطلق تقلید وي سړي ته دا اجازه وي چې د هر امام خبره را اخیستلی شي د هر امام د اجتهاد پیروي کولی شي غیر شخصي تقلید د دې اجازه خلکو ته وي بیا خو به لوی فساد راشي خلک به د نفسي خواهشاتو تابع شي دا دین به د نفسي خواهشاتو یوه مجموعه جوړه شي خلق په رخصتونو پسې ګرځي خلق په اسانیو پسې ګرځي چې هر چا یو اسانه فتوا ورکول دی به په هغه پسې روان دي خو خلق د دین پیروان نه شوه د نفسي خواهشاتو پیروان شو نو لہذا د هغه وخت علما راټول شوه دا فیصله یې وکړل چې خلق به نور غیر شخصي تقلید نه کوي یوازې د یوه مذهب پیروي به کوي او بس نو دا اجماع شوه چې خلق به د یوه مذهب پیروي کوي دا د علماو اجماع شو د امت د فقهاو اجماع شو بیا چې خلقو وکتل نو مذاهب کومه دي فقها خو امت کې ډېر راغلي دي دا څلور فقها امامان چې تاسو یې د نومونو سره اشنا یاست امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله
امام احمد رحمه الله. تدیونه بغیر نور امامان هم دي فقها و مجتهدین و سفیان ثوری رحمه الله، سفیان بن عیینه رحمه الله، امام اوزاعی رحمه الله، امام لیث رحمه الله. داسې نور فقها مجتهدین امت کې ډېر راغلي، خو پورا مذهب یوازې دا څلورو امامانو ولیکي. د نورو امامانو سره یوازې یو څو مسائل راغلي دي او بس. پورا مذهب ټول دین هغه یوازې دا څلورو امامانو ولیکي، دا مشهور امامانو چې په سر کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. هغه په دغه څلورو امامانو کې ټولو کې مشر امام دی. اول فقه د لیکلي، اول مذهب د لیکلي. نو دی چې وکتل مذاهب نور نه پاته، دا څلور مذهبو. نو دا فیصله وکړل دا علماو، دا هغه وخت علماو چې دا څلورو مذاهبو کې به د یو مذهب پیروي کېږي. بس داسې به نه کي چې یوه خبره د یوه مذهب رااخلي، یوه د بله رااخلي، یوه د بله، یوه د بله. هر ځای چې اساني و دی به په اسانیو پسې رواني. دا غیر شخصي تقلید به نور نه کي، یوازې شخصي تقلید به کېږي. دا د امت د علماو اجماع شو پر دې. اوس دې نو دا سوال څوک نه کوي چې امت کې خو څونه ډېر فقها راغلي، ولې یوازې د دې څلورو امامانو پیروي خلک کوي؟ دا مذهبونه ولې څلور شوه؟ و همدا کومه یو شرعي فیصله نه ده، دا اتفاقي امر دی. دا الله عز وجل اراده هم داسې وه چې څلور شي. نه خو نور نه دي پیدا سوي، بل امام مذهب پوره نه دی لیکلی. یوازې دا څلورو امامانو ټول دین ولیکي. نو اوس د یو چا دا سوال چې ولې مذهبونه څلور شوه، دا به داسې سوال وي چې د یو چا څلور اولادونه یي، یو سړی ورته وایي وایي ستا اولادونه ولې څلور شوه؟ نو خو د الله عز وجل اراده داسې وه چې څلور اولادونه راکړي. اراده یې داسې وه، د الله عز وجل اراده داسې وه چې دا څلور امامان مذهب ټوله ولیکي، ټوله دین ولیکي. نو لهذا مذاهب څلور، دا څلورو مذاهبو کې اختیار دی. په دا څلورو مذاهبو کې په هر مذهب کې چې سړی وي هغه د اهل سنت والجماعت څخه دی. د عالم اسلام هم پر دغو مذاهبو را روان دي چې کله د علماو اجماع شوه، د عالم اسلام هم داسې شو، څوک په حنفي مذهب کې، څوک په مالکي مذهب کې، څوک په شافعي مذهب کې، څوک په حنبلي مذهب کې. دا د مسلمانانو امامان دي. دا څلور مسلمانان د دې د هدایاتو په رڼا کې په کتاب و سنت عمل کوي. دی د کتاب و سنت شارحین بولی، لکه سړی چې پر استاذ باندې قرآن شریف زده کوي، پر استاذ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث زده کوي. دین څه شی دی؟ د ټولو مسلمانانو پر دې اتفاق دی، دین قرآن او سنت دی. په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته. خبره په زده کړه کې ده. استاذ غواړي دغسې نه زده کېږي. اجتهادي مسائل هغه مجتهد غواړي. نو موږ چې مذهب کې یو د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې موږ د دې امام د هدایاتو په رڼا کې په کتاب و سنت عمل کوو، او دا امامان د کتاب و سنت شارحین بولو. د تحلیل و د تحریم واک و مجتهد ته څوک نه ورکوي، نه هغه ته دا واک شته
دا د کتاب و سنت شرح راته کی موږ په کتاب و سنت عمل کوو د دې د هدایاتو په رڼا کې خو کله چې بیا دا وطنونه سړی وګوري افغانستان هندوستان کې چې څومره مسلمانان دي پاکستان بنگلادیش ماوراء النهر دې وطنو کې یوازې حنفي مذهب دی نو چې دلته یوازې حنفي مذهب شو نو د دې خلکو شرعي وجیبه فریضه دا ده چې په حنفي مذهب کې به یې و بس بل مذهب ته به دلته نه اوړي البته که په مکه مکرمه کې سړی اوسېږي هلته د هر مذهب زده کړه اسانه کار دی علما استه کتابونه استه هلته اختیار لري څلور سره مذاهب دا د اهل سنت والجماعت مذاهب دي په هر مذهب کې چې سړی وي د اهل سنت والجماعت سدي خدا چې دې وطنو کې یوازې حنفي مذهب دی دلته د بل مذهب اجازه نشته ځکه څوک یې نشي زده کولی ولې نشي زده کولی خو نسته خو نه علما سته ښوونکي یې نسته خلک یوازې د دغه یو مذهب باندې راټول دي نو بیا د دغه یو مذهب پیروي د دغو وطنو پر خلکو ضروري ده چې په هغو کې یوازې حنفي مذهب دی دلته به سړی بلې خواته نه اوري اوس نو که په دغه ټولنه کې یو سړی داسې کارونه شروع کړي چې هغه په حنفي مذهب کې نه د مثال په ډول یو سړی قرات خلف الامام شروع کړي په امام پسې الحمدلله وایي او یا رفع الیدین شروع کړي رفع الیدین یعنی رکوع ته ځي دا وخت کې لاسونه دی غوږو ته پورته کړي یا د رکوع سره پورته کېږي دا وخت کې لاسونه پورته کړي دې ته رفع الیدین وایي دا رفع الیدین شروع کړي او یا لاسونه پر جګر نیسي دا عمل شروع کړي یا دې ته ورته نور هغسې کارونه چې د حنفي مذهب پر خلاف دي یعنی په حنفي مذهب کې نشته حنفي مذهب کې قرات خلف الامام نشته حنفي مذهب کې رفع الیدین نشته نه به کوي حنفي مذهب کې به لاسونه لاندې تر نامه نیسي دا پښې چې ایږدي د پښو تر منځ به دې فاصله دا 4 ګوتې وي پښې به نورې نه سره پراخه کوي دې ته ورته نور مسایل دا خو حنفي مذهب دی نو که سړی تر مذهب د باندې هغه کارونه شروع کړي دا څنګه خلق شو دا د بل مذهب خلق هم نه شو یعنی دا خلق نه شو ویلی چې دا مسائل خو شافعي مذهب کې سته نه خو د شافعي شو قرات خلف الامام شافعي مذهب کې سته نو وایي ته ولې ما ملامتې رفع الیدین شافعي مذهب کې سته نو زه ولې ملامت یم هم ته خو شافعي مذهب نه شوې ولې نه شوې شافعي مذهب خو په دې نه د شافعي مذهب خلق چې رفع الیدین کوي آخر په دې حیث کوي چې زما د امام استنباط دا دی چې رفع الیدین دې وشي د امام شافعي رحمه الله دا استنباط دی هلته احادیث هغه طرف کې هم ستا چې رفع الیدین وکړه دې طرف کې هم ستا چې مې کوه خو د امام ابو حنیفه رحمه الله استنباط و اجتهاد دا دی چې رفع الیدین پخوا و بیا پاتې سو هغه اوس نشته په هغو احادیثو استدلال کوي چې رفع الیدین مه کوه نبی صلی الله علیه وسلم به یوازې اول الله اکبر سره لاسونه پورته کول ثم لا يعود بیا به عود نه کوه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی امام ابو حنیفه رحمه الله دې خواته ترجیح ورکړي یا هغه حکمګر سره منسوخ بولی چې په خوا رفع الیدین په خوا اوس نشته او یا مرجوح بولی خو به هر حال وای نشته رفع الیدین قرات خلف الامام نشته
نو خو حنفي مذهب کې خو نشته. خدا چې دا سړی په حنفي ټولنه کې شروع کړي دا کارونه، دا د شافعي صاحب مذهبي ځکه نشي جوړېدای چې د امام شافعي صاحب مذهبیان خو په دې حیث دا کارونه کوي چې د دې د مجتهد دا استنباط دي، او دا په حنفي ټولنه کې چې څوک شروع کړي دا خو شافعي مذهب هم بد بولي. دا خو وایي زه د کتاب و سنت سره اخلم دا احکام، وایي زه خپله مجتهد جوړېږم. او بل د امام شافعي رحمه الله مقلدین هغه موږ ته پر غلط نه وایي چې تاسو پر غلطه لار یاست، هغه موږ ته بد نه وایي، هغه وایي دا مذهب هم حق دی. او په دې ټولنه کې چې خلک دا کارونه شروع کړي د مذهب پر خلاف، هغه خو موږ ته په غلط وایي، وایي دی پر غلطه دي، موږ یقیني پر حق. نو دا شافعي مذهب نه شوه، نه مالکی مذهب دي، بلکې دا وهابیان او سلفیان دي. دا د مذهب وتلي خلک دي. ملامت ځکه دي چې دیو خلکو خپله فریضه پرېښول. فریضه یې څه شوه؟ فریضه یې دا و چې د یو امام پیروي یې کړې وای. ما مخکې هغه څو آیاتونه او حدیثونه تاسو ته وویل چې څوک مجتهد نه وي پر هغه دا لازمه ده چې د مجتهد پیروي وکړي. او خدا سړی خو مجتهد نه دی، په کتاب و سنت نه پوهېږي، بې علمه سړی دی. نو خو د ده فریضه دا سوه چې دی به په مجتهد پسې کېږي، په مذهب کې به یي. دا چې د مذهب ورته پرېښوی د باندې ووتي، د مذهب پیرو نه سو، خپله فریضه یې پرېښول، په دغه دی ملامت دی او امت کې اختلاف راولي. ګورئ دا شرعي فیصله ده. قرآن شریف کې قرائتونه دي، متواتره قرائات، 10 قرائات متواتره دي، پر هر قرائت یې سړی ویلی شي. خو داسې ټولنه چې په هغه کې یو قرائت ویل کېږي، خلک ورسره عادت وي، وایي هغه بل که څه متواتره قرائت دي، په دغه ټولنه کې د هغه قرائت نه وایي چې هغوی ورسره بلد نه دي. لکه دلته چې د حفظ قرائت شائع دي، هغه متواتره قرائت دلته خلک نه وایي، خلکو ته اشتباه پیدا کېږي. نو ټولنه کې اختلاف راوستل دا غلطي، د خلکو اتفاق اخیستل، خلکو ته شکونه اچول، شبهات اچول، دا غلطي ده. دا د دغو خلکو د خوا پیښیږي چې حنفي ټولنه ده او دوی د حنفي ټولنې سره د باندې هسې کارونه کوي چې حنفي مذهب کې نشته. نو دا نه د حنفي مذهب شو، نه د مالکي مذهب شو، او نه د شافعي مذهب دی، نه د حنبلي مذهب دی. دا د څلورو سرو مذهبو سره وتلی سړی دی. په نن عصر و زمان کې که سړی د څلورو سرو مذهبو سره ووځي، هغه به ګمراه کېږي، هغه ګمراه دی. اهل السنه والجماعه هغه ډله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناجیه ډله بللې ده، هغه دا اهل السنه والجماعه، اهل سنه والجماعه دا خلک دي. هغه په نن عصر کې د څلورو مذاهبو پیروان دي. دغه فرقه ناجیه ده. د الله عز وجل د عذاب څخه خلاص خلک هم دغه دي، اهل سنت والجماعت هم دغه دي. او کله څلورو سرو مذهبو سره سړی وتلی و، هغه د اهل سنت والجماعت سره نه دي، هغه پر غلطه لار دي. هغه ته په اوس وخت کې انو سړی په ګمراه ویلی شي چې ستاسو لار ورکه ده، خپل شرعي فریضه دې پرېښول چې د یو امام پیروي ده، د یو امام تقلید دی، دا دې پرېښوئ او اهل د اجتهاد نه ځان دې مجتهد معرفي کړي. نو لہذا ته د مستقیمې لارې سره وتلی. هر چاته د اجتهاد اجازه نشته. که هر چاته د اجتهاد اجازه وشي، نو بیا خو په امت کې ګمراه ډله نشته.
بیا خو هره ګمراه ډله چې ده هغه به پر حق وي وایي زه مجتهد یم اجتهاد کوم. جبریه ډله ده، دا قدریه معتزله ډله ده، دا روافض دي، دا به نو دا که ته پر حق نو خو هغه وایي زه مجتهد یم اجتهاد کوم. ته ما ولې ملامت یې؟ نو مجتهد خو خپل معیار لري، پر هغه معیار چې په شریعت کې ورته ټاکل شوی علماو ټاکلي، که پر هغه معیار برابر و مجتهد دی که نه مجتهد نه دی. نو الله عز وجل دې توفیق راکړي چې په اهل سنت والجماعت کې مستقیم واوسو او د مذهب پوره پیروي وکړو چې په اوس وخت کې د نجات او د خلاصون لاره هم دغه ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.